بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درنو هیوادوالو، قدرمنو میلمنو، د بیلابیلو ټولنو استازو، لیکوالو، پوهانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پیوستون او غرغش ټولنې په استازیتوب تاسو ټولو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. ډېر خوښ یو چې نن په هالند کې له خپل وطن څخه زرګونه کیلومتره لیرې د خپل ګران افغانستان د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځلو لپاره تر یوه چتر لاندې راټول سوي یو. نننۍ ورځ یوازې د یوه تاریخي مناسبت د یادولو ورځ نه ده، بلکې د خپل تاریخ، ملي هویت، خپلواکۍ، یووالي او له افغانستان سره د خپلې نشلې کېدونکې اړیکې د تازه کولو ورځ ده. افغانستان زموږ ګډ کور، زموږ ګډ تاریخ او زموږ ګډ هویت دی. موږ ممکن د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند وکړو، خو زموږ د وطن تاریخ، فرهنګ او ملي ارزښتونه زموږ یو له بل سره تړي. له تاسو ټولو څخه یو ځل بیا مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې ملي محفل کې مو ګډون وکړ. د افغانستان د خپلواکۍ 101 کلیزه مو مبارک سه. د پروګرام په پیل کې د قدرمن شبیر برهاني څخه هیله کوم تر څو سټیج ته تشریف راوړي او د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره زموږ نننی پروګرام پیل کړي. شبیر احمد برهاني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لتنذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. جزاک الله خیر الجزا. د بشیر احمد برهاني څخه یوه نړۍ مننه. د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان ملي سرود لرو. د تخنیکي همکارانو څخه هیله کوو چې د افغانستان ملي سرود موږ ته واوروي او له تاسو ټولو هیله کوم چې د احترام لپاره یې په خپلو ځایونو باندې ودرېږئ.
له تخنیکي همکارانو ډیره زیاته مننه. د پروګرام په پیل کې د پرانستونکي وینا لپاره د پیوستون د درانه مشرتابه انجینر خیبر وصال ته بلنه ورکوم ترڅو دریځ ته تشریف راوړي او خپله پرانستونکې وینا تاسو ته واوروي. انجینر خیبر وصال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو مشرانو، درنو میلمنو، خویندو او ورونو، درنو ځوانانو او د افغانستان د ستر ملت درنو استازو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر هر څه وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د 100مې کلیزې په مناسبت تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د خپلواکۍ ورځ یوازې یوه تاریخي نیټه نه ده، دا زموږ د ملت د عزت، ارادې، قربانۍ او نه تسلیمېدو سمبول دی. نن موږ د هغه نسلونو یاد تازه کوو چې د افغانستان د ازادۍ لپاره یې خپل ژوند، مال او وینه قرباني کړه. خو نن باید له ځانه یوه مهمه پوښتنه هم وکړو. موږ له خپلواکۍ څخه څه زده کړي دي او زموږ د نسل مسؤلیت څه دی؟ له غازي امان الله خان څخه یو ستر درس دا دی چې ویل یې خپلواکي په توره ترلاسه کیږي خو په قلم ساتل کیږي. یو بې سواده ملت هیڅکله تلپاتې خپلواک پاتې کیدی نشي. که پرون د خپلواکۍ د ترلاسه کولو ډګر جګړه وه، نن د خپلواکۍ د ساتلو ډګر علم، تعلیم، اقتصاد، تکنالوژي، تولید، قانون، رسنۍ او ملي یووالی دی. کله چې د غازي امان الله خان دورې ته ګورو، وینو چې د هغه په فکر کې خپلواکي یوازې د بهرني ځواک له وتلو سره نه بشپړېده. هغه غوښتل افغانستان عصري، تعلیم یافته، قانونمنده او پر ځان بسیا شي. هغه بهر ته افغان ځوانان د زده کړو لپاره واستول. د مطبوعات او بیان د پراختیا هڅه یې وکړه. د سړکونو، مخابراتو، پوهنې، روغتیا، صنعت او هوایي چلند د جوړولو لپاره یې کار وکړ او د ښځو د تعلیم او ټولنیز حضور مسله یې هم د اصلاحاتو برخه وګرځوله. هغه اروپا ته لاړ خو د عیش او د تفریح لپاره نه. د هغه پیغام دا و چې زه غواړم د نړۍ پرمختګونه ووینم، زده یې کړم او افغانستان ته یې راوړم. دا یوازې د تیر وخت کیسه نه ده، دا د نن ورځې لپاره هم یو ستر درس دی. ځکه نن زموږ میلیونونه افغانان د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. انجینران، ډاکټران، استادان، څیړونکي، سوداګر، حقوقپوهان، تکنالوژي متخصصین، هنرمندان او مسلکي کسان. نو پوښتنه دا ده، موږ له دې فرصت څخه څنګه استفاده کوو؟ نننۍ خپلواکي څه معنا لري؟ درنو دوستانو، نن نړۍ په داسې صورت بدلیږي چې موږ یې تصور هم نشو کولی. مصنوعي ځیرکتیا، روبوټیک، ډیجیټل اقتصاد، بایو ټیکنالوژي، نوې انرژي او نړیوالې اړیکې د انسان د ژوند بڼه بدلوي. نن هغه څوک چې پوهه، مهارت او تکنالوژي لري هغه ډیر امکانات لري. له همدې امله د افغانستان راتلونکي خپلواکي باید یوازې سیاسي خپلواکي نه وي. موږ علمي خپلواکي، اقتصادي خپلواکي، فکري خپلواکي او د تصمیم نیولو توان هم غواړو. یو هیواد هغه وخت رښتیا خپلواک وي چې ځوانان یې علم ولري، اقتصاد یې تولید ولري، خلک یې قانون ولري او ټولنه یې د خپل راتلونکي د جوړولو توان ولري. نن افغانستان له جدي ننګونو سره مخ دی. زموږ د نجونو او د ښځو د تعلیم او د کار د محدودیتونه د یوه نسل راتلونکی اغیزمنوي. د 2026 کال د اګست د یونیسف د معلوماتو له مخې له 2.6 میلیونو څخه زیاتې افغان نجونې له 2021 کال راهیسې له ثانوي زده کړو محرومې پاتې شوي دي. افغانستان اوس هم په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له ثانوي او لوړو زده کړو څخه په عملي توګه محرومې دي. دا یوازې د ښځو ستونزه نه ده، دا د افغانستان د ټول ملت ستونزه ده، ځکه چې موږ د یو نسل استعداد له لاسه ورکړو
افغانستان یې قیمت ورکوي. په افغانستان کې موږ تعلیم، اقتصاد، مسلکي ظرفیت، د ځوانانو د راتلونکي او د ټولنیز اعتماد په برخو کې لویو پانګونو ته اړتیا لري. خو زموږ ستونزې یوازې په افغانستان کې نه دي. دلته په هالند کې هم افغان کورنۍ د خپلو ننګونو سره مخ دي. نوي کډوال د ژبې، کار، زده کړو، کور، ټولنیز ادغام او د نوي چاپیریال د پیژندلو له ستونزو سره مخ دي. زموږ ځوانان بیا له بل ډول ننګونې سره مخ دي، څنګه خپل افغان هویت وساتو خو په عین وخت کې په هالندي ټولنه کې په بشپړ ډول فعال اوسو. زما جواب دا دی، موږ مجبور نه یو چې یو انتخاب وکړو. موږ کولی شو هم ښه افغان اوسو او هم ښه هالندي اتباع. خپله ژبه وساتو او هالندي ژبه هم زده کړو. خپل کلتور وساتو، د نورو کلتورونو احترام هم وکړو. خپل هویت وساتو او په هالندي ټولنه کې د علم، اقتصاد، هنر، سیاست، سوداګرۍ او مدني ژوند فعال ګډونوال هم واوسو. پیوستون د افغان ټولنیز پرمختګ ټولنه د همدې لپاره رامنځته شوې چې افغانان سره نږدې کړي، استعدادونه او مسلکي کادرونه سره راټول کړي، زموږ کلتور، ژبه او ملي ارزښتونه پیاوړي کړي او د افغان ټولنې د مثبت او تلپاتې پرمختګ لپاره د ګډ کار زمینه برابره کړي. خو زموږ ماموریت تر دې هم پراخ دی. پیوستون غواړي د بېلابېلو افغان ټولنو، قشرونو او نسلونو ترمنځ او د افغان ټولنې د کوربه هیواد ترمنځ پل جوړ کړي. موږ نه غواړو د نورو بنسټونو بدیل شو، برعکس موږ باور لرو چې زموږ قوت په ګډ کار کې دی. له همدې امله پیوستون خپلې ملي او مذهبي ورځې، کلتوري او ټولنیز پروګرامونه د نورو افغان بنسټونو او ټولنو لکه غرغښت، افغان آنلاین زده کړې، خان فاونډیشن او نورو سره د همغږۍ، همکارۍ او د یووالي په فضا کې ترسره کوي. ځکه موږ باور لرو د یوه بنسټ بریا هغه وخت ارزښت لري چې د ټولې ټولنې لپاره ګټه ولري. پیوستون داسې یو بنسټ دی چې تل مو هڅه کړې ده چې خبرې په عمل بدلې کړو. موږ د افغانستان ملي او مذهبي ورځې او کلتوري مناسبتونه لمانځلي دي څو زموږ نسلونه له خپل تاریخ، کلتور او هویت سره تړلي پاتې شي. خو نن غواړم په ځانګړې توګه له ځوانانو سره خبرې وکړم. ګرانو ځوانانو، تاسو یوازې د افغانستان راتلونکی نه یاست، تاسو د نن ورځې افغانستان هم یاست. ستاسو په لاس کې داسې امکانات دي چې زموږ پخوانیو نسلونو یې تصور هم نشو کولی. تاسو موبایل لرئ، انټرنیټ لرئ، مصنوعي ځیرکتیا لرئ، آنلاین پوهنتونونه لرئ، د نړۍ له استادانو سره اړیکې امکان لرئ، د نړۍ له شرکتونو سره د کار امکان لرئ. تاسو کولی شئ له خپل کور څخه یو نړیوال کاروبار جوړ کړئ، یو اپلیکیشن جوړ کړئ، یوه ژبه زده کړئ، یو مهارت ترلاسه کړئ، آنلاین زده کړې وکړئ او له نړۍ سره وصل شئ. نو زما پیغام تاسو ته دا دی چې له ټکنالوژي یوازې تفریح لپاره کار مه اخلئ، د خپل ژوند د جوړولو لپاره یې وکاروئ. ای آی زده کړئ، ډیجیټل مهارتونه زده کړئ، انګلیسي او هالندي زده کړئ، پروګرامینګ، سایبر امنیت، ډیټا انجینري، سوداګري، ډیزاین او نور مهارتونه زده کړئ. خو ترڅنګ یې خپله پښتو، دري، تاریخ، کلتور هم زده کړئ. ځکه هغه څوک چې خپل هویت پیژني او نړۍ هم پیژني دوه چنده قوي وي. درنو دوستانو، موږ باید د ډایسپورا مفهوم هم بدل کړو. موږ یوازې مهاجر نه یو، موږ د افغانستان او نړۍ ترمنځ پل یو. که یو افغان ډاکټر په هالندي تجربه ترلاسه کوي، هغه تجربه افغانستان ته انتقالېدلی شي. که یو افغان انجینر نوې ټکنالوژي زده کوي، هغه پوهه له وطن سره شریکېدلی شي. که یو افغان سوداګر نړیوال بازار پیژني، د افغانستان تولیداتو ته بازار موندلی شي. که یو افغان ځوان په هالند کې بریالی کیږي، د بل افغان ځوان لپاره لار پرانیستلی شي. دا زموږ د ډایسپورا ریښتینی قوت دی.
راځئ د اختلاف پر ځای همغږي انتخاب کړو، د شخص پر ځای هدف انتخاب کړو، د سیالۍ پر ځای همکاري انتخاب کړو، د مایوسۍ پر ځای عمل انتخاب کړو، او د دې پر ځای چې ووایو افغانستان ولې داسې دی، راځئ وپوښتو زه څه کولی شم چې افغانستان لږ ښه شي. که ښوونکی ماشوم وروزه، که مسلکي یې پوهه شریکه کړه، که سوداګر یې یو فرصت جوړ کړه، که ځوان یې یو مهارت زده کړه، که مور او پلار یې خپل اولاد له علم او هویت سره وروزه، او که ټولنې غړی د بل افغان لاس ونیسه. درنو هیوادوالو، زموږ نیکونو موږ ته خپلواکي په وینه وسپارله، اوس زموږ وار دی. موږ باید دا امانت په علم، تعلیم، مهارت، اخلاقو، کار، تولید، تکنالوژي او یووالي راتلونکو نسلونو ته وسپارو. نن زموږ وسله قلم، کمپیوټر، علم، مهارت او یووالی دی. پرون زموږ اتل هغه څوک و چې د هیواد لپاره یې جګړه کوله. نن زموږ اتل هغه ځوان دی چې زده کړه کوي، نوښت کوي، کار پیدا کوي، بل ته فرصت ورکوي او د خپل وطن نوم په نړۍ کې په ښه نوم یادوي. راځئ داسې نسل جوړ کړو چې تاریخ به یې یوازې د دې لپاره نه یادوي چې خپلواکي یې وساتله، بلکې د دې لپاره به یې هم یادوي چې افغانستان یې جوړ کړ. راځئ داسې پیوستون جوړ کړو چې هر افغان پکې خپل ځای، خپل غږ او خپل مسؤلیت ومومي. راځئ د اختلافاتو پر ځای ګډ مشترکات پیدا کړو. راځئ له نورو بنسټونو سره اوږه په اوږه کار وکړو، او راځئ چې خپلو ځوانانو ته ووایو ستاسو راتلونکی یوازې په تمه نه دی، ستاسو په لاس کې دی. افغانستان یوازې جغرافیه نه ده، افغانستان زموږ ګډ مسؤلیت دی. موږ یو ملت یو، موږ یو مسؤلیت لرو، موږ یو راتلونکی جوړوو او دا راتلونکی له موږ څخه پیلیږي. د افغانستان خپلواکۍ 100 کالیزه دې ټولو ته بیا مبارک وي. ژوندی دې وي افغانستان، ژوندی دې وي د خپلواکۍ روح، او ژوندی دې وي زموږ ګډ پیوستون. مننه. لاره د اوږده اوږده ټول ژوندون مزل غواړي، هر ډارن پرې تلای نسي، لوی زړه او کوګل غواړي، لوی هلې ځلې او هڅې تل تر تل غواړي. سته کنډې کپرې کې ګرانې کژلېچونه دي، تګ لوړو ژورو کې ګام په ګام مرګونه دي، مخکې جګ جګ غرونه دي، لوی لوی کړنګونه دي. زه د لنډوایه ژر لاره لنډېدل غواړي، نسی په اسانه هیڅ ګوره سر شیندل غواړي، واوره لارویه ده هوټ پوره کېدل غواړي. واخله کلک ګامونو کې کلک پې زړور درومه، واخله کلک ګامونو کې کلک پرې زړور درومه، نور پر خپلو پښو درومي، ته په لیمو سر درومه، مه کوه ځنډ مه کوه، وخت سره ژر ژر درومه. لاره د اوږده اوږده ټول ژوندون مزل غواړي، هر ډارن پې تلای نسي، لوی زړه او کوګل غواړي. ډیره مننه د انجینر خیبر وصال څخه. د پروګرام په دې برخه کې زموږ ډیر درانه سپین ږیري او د غرغښ ټولنې درون مشر ډګروال صاحب نوروز عظیم ته بلنه ورکوم ترڅو دریځ ته تشریف راوړي او تاسې ته خپله وینا واوروي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، ښاغلو مشرانو، همزولو، خویندو او ځوانانو، د سلام او ادب د وړاندې کولو سره سم اجازه راکړئ د غرغښ ټولنې د مشرتابه او د غرغښ ټولنې د ټولو غړو په استازیتوب د ګران افغانستان 107 کالیزه تاسو ټولو مشرانو او د افغانستان غیور مجاهد ولس ته نیکې هیلې او مبارکۍ وړاندې او ووایم چې محترمو مشرانو، وطنپالو ګډونوالو، د افغانستان با غیور مجاهد ولسه د استقلال یا د ازادۍ 107 کالیزه مو مبارک شه.
عزتمندو ګډونوالو، د افغانستان خپلواک کیدل او ازادیدل نه تنها د افغان ولس لپاره اړینه وه او دا بلکې دغه ورځ د سیمې د نورو هیوادونو لکه پاکستان او هند د جوړېدو پایله او د انګریز د امپراتورۍ ختمانه وه. نو ځکه د سیمې د هیوادونو خلک هم د افغانانو په شجاعت، میړانه او سرښندنه ویاړي او باید هم وویاړي. د افغانستان د خپلواکۍ نوم په اخیستو سره یو په مستقیم ډول زموږ او تاسو په مغزو او خیالونو کې د هغه وخت د افغانانو د شجاعت او پر وطن مینه د غازي شاه امان الله خان او د هغه د ملګرو د بیلګې په توګه د ملا محمد جان خان وردګ او ملالې او د نورو باتورو نومونه زموږ په مزګو کې راګرځي او موږ او تاسو د هغوی د وطن سره په مینه او سرښندنه ویاړو. ښاغلو ګډونوالو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د افغانستان د خپلواکۍ، ازادي یا استقلال به ارزښه پدیده چې زموږ نیکهګانو او پلارونو د سر په خندلو موږ ته په میراث پرېښې او موږ او تاسو نن په ګډه لمانځو په لاندې ډول تعریف کولی شو: ازادي، خپلواکي پرته له داخلي او بهرني اړ او چتر څخه د خپلې خوښې فکر او عمل کولو امکاناتو ته ویل کېږي. ازادي، خپلواکي د هرې بلې پدیدې په شان هم یوه نسبي پدیده ده او نسبي په بشپړ مطلقه توګه نشي کیدای آزاد واوسي. انسان پرته د ده د ارادې زیږیږي، لوییږي، زړیږي او مري. انسان د طبیعت او ټولنې په وړاندې اړ ده او مجبوراً باید خپل ژوند د طبیعت او ټولنې لخوا د وضع شوي قوانینو او اصولو سره په شمول کې عیار او محدود کړي. خو د همدغو مجبوریتونو او قوانینو په چوکاټ کې ټولو ته د منلو او د ټولو په فکر او درک برابره او مساوي ازادي هم کیدای شي چې انسان دغه ډول ازادۍ ته اړتیا لري او پرته له دغه نسبي ازادي د انسان ژوند نیمګړی بلل کیږي چې دغه نسبتاً بشپړه ازادي کیدای شي سیاسي، فکري، نظري، خیالي، د بیان او اظهار کولو، اقتصادي او عقیدوي هم وي. وطنپالو افغانانو، د پورتنیو تعریفونو د درک کولو پر بنسټ د افغانانو لپاره ازادي هغه څه دي چې افغانانو پرې تل خپل سر پرې کړی او د نورو سرونه هم روح نه دي پرېښي. د افغانانو هغه ځانګړتیا چې دوی د نړۍ د نورو ولسونو څخه بیلوي او تر هغوی ځان ویاړلی بولي، د خپلواکۍ، ازادۍ سره بسارې مینه او د هغې ساتنې دپاره قرباني او سرښندنه اصلي عامل ګڼي. افغانانو د تاریخ په اوږدو کې پر ځان هره خواري او ناخواله منلي او مني، خو پر ځان یې د پردیو واکمني او واک نه منلی دی او نه یې مني او د نړۍ ډېر زورور او لوی ځواکونه یې په نره او میړانه له خپل ټاټوبې او خاورې بوشا تنبولي او شړلي دي او دوی ته یې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی. لکه څنګه چې افغانان په خپلو مجالسو او خبرو کې وایي: لا تر اوسه یې مشغه په قرار نه دي، چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی. ما دغه پورتنۍ جملې ولوستلې، خو ځواب یې په تاسو چې په اوسني وخت کې د هغه افغانانو په شان اوس هم افغانان شته او که نه. د بلغشي ټوپک هیڅ ویشتلی نه یم، د بلغشي ټوپک هیڅ ویشتلی نه یم، که ویشتلی یم بیا په خپل ټوپک یم. زه خپلې خبرې په لاندې شعر سره پای ته رسوم. د افغان وروڼو زلمیانو خپلواکي مو مبارک شه. ای د غیرت غرونو زمریانو دا ښه حال مو مبارک شه. خپلواکي ملي اختر دی مبارک دی افغانانو. خپلواکي زیب و زیور دی ډک ټوپک دی افغانانو. خپلواکي شیرین نعمت دی کلک بیدار شکر گزار.
خپلواکي علم و هنر دی شمسلک دی افغانانو بریالي اوسئ مننه له درانه مشر ډګروال صاحب نوروز څخه یوه نړۍ مننه چې نه بیا توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي چې نه بیا توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي بادار دغه جنگ دی د وطن آخري جنگ سي که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه سي دا بوټي به لونګ سي تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي چې دا مینه دې ورانه سي او هغه کور دې ړنګ سي زموږ زلمي چې جنګ ته هڅوي نو ورته وایي زموږ زلمي چې جنګ ته هڅوي نو ورته وایي چې هسې که مو کښېښودې نو تورې به مو زنګ سي که ګورې له لستوڼي به یې سور خنجر راووځي که ګورې له لستوڼي به یې سور خنجر راووځي درویشه چې روان در سره څوک څنګ پر څنګ سي زموږ د ویناو برخه همدلته پای ته رسیږي د پروګرام په دې برخه کې بحث لرو یو تاریخي بحث د دې لپاره قدرمن ډاکټر صاحب بختیار برهاني ته بلنه ورکوم تر څو دریځ ته تشریف راوړي البته د خپلو میلمنو سره یو ځای زموږ د بحث میلمانه دي پوهنیار رحمت الله ځواکمن د افغان آنلاین پوهنتون ډېر قدرمن رئیس پوهنمل بصیر دهزاد صاحب افغان حقوق پوه او د افغان حقوق پوهانو د ټولنې غړی سیاسي او ټولنیزه فعاله او د پیوستون د مشرتابه غړی پلوشه حمزاد او زموږ ډېر قدرمن ورور د غرغش ټولنې غړی سیرت زدران د دوی په ویاړ یوه چکچکه وکړي او دوی به خپلو ځایونو ته تشریف راوړي چې زما په راسته لاس کې موقعیت لري قدرمنو میلمنو ستړي مه شئ تاسې مخکې معرفي کړی زه اوس له میلمنو پوښتنه کوم د ما پوښتنه دا ده چې دوی په نظر خپلواکي څه معنا لري استقلال چی معنا دارد en wat is onafhankelijkheid volgens jullie زدران صاحب اصلا سوال حقوقي سوال دی نو زه غواړم چې د حقوقو په اساس باندې دغه ته جواب وړاندې کړم اصلا که موږ او تاسو د خپلواکۍ مفهوم رااخلو او دې ته یوه معنا ورکوو اصلا خپلواکي په ولس پورې تړلې ده د افغانستان ولس باید خپلواکۍ ته یو تعبیر مشترکاً یو ژباړه او یو تعبیر ورکړي کوم تعبیر چې ولس د خپل ځان د خپلواکۍ دپاره وټاکو هماغه مسیر دی د امان الله خان یوه خبره به وکړمه هغه وایي چې ولس د یو ملت او د یوه هیواد د سرنوشت ټاکي نو اصلا خپلواکي په ولس پورې تړلې ده او ولس کولی شي چې د اصولو او د قوانینو په رڼا کې خپل خپلواکۍ او ازادۍ ته یو تعبیر ورکړي مننه زدران صاحب پلوشه جان شما به نظر شما In het kader van diversiteit, omdat wij ook gasten hebben die niet daarin Pashto spreken, ik houd het woord in het Nederlands. Helemaal goed. Graag wil ik beginnen met een woord van eer. Het is voor mij is echt een eer, een bijzonder dat ik mag deelnemen aan deze betekenisvolle gesprek. Naast in gezelschap met mensen die onderscheiden zich met rijke kennis, ervaring en waardevolle deskundigheid. Het is ook goed om even stil te staan op het feit dat Afghanistan is meer dan een land op de kaart. Afghanistan is een land met geschiedenis die eeuwen teruggaat. Een land van poëzie, handel, wetenschap cultuur. Vooral mensen, een volk die keihard voor gestreden hebben voor hun vrijheid. En onze geschiedenis beschreven en bestudeerd niet alleen door Afghanen zelf, maar door belangrijke werken. Zoals dat Neil Green schrijft in zijn boek Afghan A. Of Thomas Berveld schrijft in zijn waardevolle boek A Cultural Political History of Afghanistan.
En echt een aanrader, een mooi boek. Hij schrijft ook in zijn boek dat Afghanistan is niet alleen het verhaal van oorlog of politieke macht, maar ook een verhaal van een volk die voor een identiteit en cultuur telkens moesten strijden. Kom ik terug op uw vraag, wat betekent voor mij onafhankelijkheid? Voor mij betekent onafhankelijkheid veel meer dan een politieke zelfstandigheid of bewaken van grenzen. Een land kan politiek zelfstandig zijn, maar tegelijkertijd niet in de staat zijn om een samenleving op te bouwen waarin onderwijs, economische zelfstandigheid, de stabiliteit, bestaande zekerheid en publieke voorzieningen snel en duurzaam kunnen opbouwen. En daar begint bij kennis en onderwijs. Voor mij ook vanuit mijn achtergrond als onderwijzeres. Onafhankelijk betekent een volk die goed opgeleid is, die bezet kennis en ervaring. Dat betekent voor mij onafhankelijkheid. Besar Tashakur Palwasajan betekent dat rijkdom kennis is en ongeletterde mensen kunnen nooit onafhankelijk zijn. Daar kom ik bij echt belangrijkste gezegde van Amanullah Khan, Amir Amanullah Khan, Chouailiwe, was Nutura Kede, was Azada Shu, was Qalam Rajik Kei. Dus Wakman Saib na غواړو چې په دې باره کې خپل نظر وړاندې کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. زه فکر کوم خپلواکي که په ساده ټکو باندې وي او همدغه کلمه یې په خپله یو ښه مفهوم لري، یعنی خپل واک. ازادي هم ورته وایي، استقلال هم ورته وایي، خو که موږ چېرته د افغانستان د خپلواکۍ په باره کې خبرې کوو نو موږ د خپلواکۍ بیرته ترلاسه کول وي او استرداد استقلال افغانستان. دا په دې مفهوم چې افغانستان په حقیقت کې اصلا هیڅکله افغانستان مستعمره شوی نه دی. دا یو ډېر جالب بحث دی، خو زه فکر کوم دلته حوصله نشته. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی، یو په افریقا کې کله چې ټوله افریقا مستعمره شوه 4 هیواده په افریقا کې خپلواک پاتې شوي وو، چې هغوی هم ځان ته خاص، یو د لایبریا یو هیواد و چې هغه د غلامانو هډه وه، هغه په دې خاطر خپلواکه پاتې شوې وه چې د دغه ټولې افریقا نه به استعماري هیوادونو غلامان یا امرایان به یې ټولول، د هغې اډې د لارې نه به یې امریکا ته انتقالول. نو دا په حقیقت کې یو خپلواکه منطقه وه. 3 هیوادونه نه ورمو، خو په دې بحث باندې په هغې خبرې نه کوو. د افغانستان په هکله باید زه تاسو ته ووایم چې افغانستان په 1809 کې د لومړي ځل لپاره د ګندمک د تړون په نتیجه کې د امیر محمد یعقوب خان په وخت کې خپل بهرنۍ خپلواکي د لاسه ورکړه. یو څه بهرنۍ خپلواکي محدوده شوه. په کورني دغه کې خپلواک بیا هم افغانستان. خو امان الله خان کوشش کاوه چې د افغانستان بهرنۍ خپلواکي هم ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ کله چې هغه جنګ هم وشو، دریم جهاني د افغان او انګلیس دریمه جګړه، 2 هدفه پکې و. یو دا و چې بهرنی استقلال ترلاسه شي، یعنی وکولی شي چې په خپله خوښه باندې مستقل او په آزاده توګه باندې له نورو هیوادونو سره ډیپلوماتیک مناسبات او ډیپلوماتیک اړیکې رامنځته کړي. او د دې ترڅنګ هدف دا و چې هغه سیمې چې د افغانستان نه بېلې شوي دي هغه ترلاسه شي. کېدای شي دا به بیا وروسته په دې باندې خبرې وکړو، خو یوازې زه د خپلواکۍ په ارتباط دومره ویلی سم چې خپلواکي هغه وخت خپلواکي ده چې موږ خپل ملي حاکمیت ولرو او په مستقله توګه باندې له نورې نړۍ سره راکړه ورکړه وکړو، که هغه سیاسي وي که اقتصادي وي او دې ته ورته. نو په دې اساس باندې اقتصادي خپلواکي، فرهنګي خپلواکي او سیاسي خپلواکي دغه ټول مختلف اړخونه د خپلواکۍ دي. ډېره مننه. ډېره مننه ځواکمن صاحب. د ځواکمن صاحب په خبره باندې که ټول دوستان پوه شوي چې موږ هیڅ وخت مستعمره شوي نه یاستو. دا چې موږ نن 102 کلیزه لمانځو دا له انګلیسه هم اخیستې ده، مګر موږ او تاسې تاریخ کې ډېر لوی تاریخ لرو. Voor onze kinderen, jeugd, dat wij vieren vandaag 170e verjaardag van onafhankelijkheid. Maar dat betekent niet dat dat vanaf 107 jaar is. We zijn nooit
onder dwang gezet, door welke kracht dan ook. Willen aan deelnemers iets vragen? Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik moet vragen. ما یک سوال دارم از بهزاد صاحب محترم که ما قوانین بین المللی را میشناسیم اما در پالوی از تمامیت کشور خود را میشناسیم سوورنیتeit soms botst het tegen elkaar آیا تمامیت کشور ما تا کدام اندازه مرز خود را میشناسه اگر او را مقایسه کنیم با قوانین بین المللی تشکر از سوالتون امیدوار هستم که کل دوستای گرامی بشنوند مسئله استقلال یا نام استقلال که است یک مفهوم نسبی است اولین قدمه که در به حساب یک کشور در سلطه خارجی رهایی میافته مفهوم استقلال سیاسی مطرح میشه اما در قدم دوم در ارتباط با استقلال ساختار نظام است نظام قانونمند بر بنیاد یک قانون که این مسئله را ما در زمان شاه امان الله که ببینیم شاه امان الله اولین کار کرد بعد از استقلال سیاسی مسئله تداوم استقلال پایه های استقلال و ساختن نظام بود یکی از مسائل عمده که در بر دولت که مستقل می باشد تأمین یا تعمیل حاکمیت ملی است که این دولت بتانه با موجودیت قانون در سرزمین معین تمثیل بکنه حاکمیت ملی را اما موضوع قوانین بین المللی من جمله مسائل که در کنونسیون های ملل متحد و مرامنامه سازمان ملل متحد تعریف شده البته کشور که دارای استقلال کامل باشد در عرصه روابط بین المللی یکی از مسائل عمده است که کنونسیون های ملل متحد یا کنونسیون های بین المللی را بپذیرد و از دو طریق بتانه در روابط بین المللی عمل بکنه مستقلانه با در نظر داشت منافع مشروع کشور خود به این ترتیب شما میبینید که قوانین بین المللی یک ارتباط ناگسستنی دارد در حاکمیت ملی چون حاکمیت ملی در قوانین بین المللی و در منشور سازمان ملل متحد بسیار با وضاحت تعریف شده تشکر بسیار تشکر ځوانانو پوه شوی چې بهزاد صاحب څه وویلې د افغانستان سیمه ییزه مطالعات ته چې څه وخت فکر وکړي او څېړنیز معیارونه راټول کړي افغانستان په داسې یو جغرافیه کې قرار لري چې د هغې په راتلونکي وړاندوینې د حقوقي لحاظه او د نړیوالو قوانینو د لحاظه او د جیوپولیټیک د لحاظه ډېرې ستونزمنې دي که چیرته موږ د نړیوالو قوانینو منشور او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویش ته فکر وکړو په نړۍ کې اصلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي لري چې دغه 15 واړه اتومي قدرت دی چې امریکا چین روس انګلیس او فرانسه ده اصلا د نړۍ سرنوشت دوی ټاکي نو زه فکر کوم که چیرته اصلا د افغانستان د راتلونکي موضوع افغانان چیرته راټول شي په خپلو کې د افغانستان سرنوشت وټاکي که نه بهرنیانو دپاره د افغانستان سرنوشت ټاکل چې دي هر وخت بدې پایلې درلودلې تاسو دغه اوسني شرایط وګورئ د دې نه مخکې وګورئ نو د افغانستان راتلونکی باید دا موږ او تاسو یې که په بهر کې یو او که په کور کې یو فکر کوم ښه راتلونکي د یو کورني واحد دپاره چې په انګلیسي کې ورته مایکرو ارګانیزم وایي یا مایکرو جوړښت ورته وایي یا وړوکی جوړښت ورته وایي یا کتلوي جوړښت ورته وایي که موږ او تاسو یو کورنۍ ته صحیح نظام رامنځته کړو نو کولی شو چې دغه اولادونو سرنوشت مو ښه وي نو د افغانستان راتلونکې په موږ او تاسو پورې تړلې ده موږ او تاسو خصوصا هلته او دلته که موږ د افغانستان دپاره ښه وړاندوینه او ښه جوړښت رامنځته کړو ښه نظام رامنځته کړو نو زما په ان باندې دغه به یو ښه او پرمختللی نظام وي نو مسؤلیت زموږ او ستاسو دی موږ باید مشترکاً کار وکړو چې د افغانستان دپاره یو معیاري او با ارزښته نظام رامنځته کړو چې هغه بقا او د راتلونکو نسلونو دپاره د هغوی ژوند او امنیت او علمي مفکوره او علمي پرمختګ پکې خوندي وي ډېره مننه زدران صاحب
واقعا د چکچک وړ ده. ډیره مننه. پیش از اینکه به حضار میرم، هر کسی که سوال داره از پلوشه جان سوال دارم که برای جوانانی که در کشورهای غربی هستند فعلا چی نوع پروگرام باید تیار بکنیم که از مزایای آزادی هم برخوردار شوند، با کشوری که هستند اینجا مفید واقع شوند و با کشور خود ما مفیدیت از یا برسه. لطفا در این مورد Dank u wel. Nou, het is duidelijk dat onze wortels liggen in Afghanistan, maar onze ervaring gericht naar jongeren. Jullie opgroeien in een land waarin het systeem onderwijs, kennis en de mogelijkheid, dat is mogelijk. En wij of jongeren bezitten hier, beschikken over kennis, ervaring, onderwijs en alle mogelijkheden. Dus zij kunnen zeker een belangrijke rol spelen in de toekomst van Afghanistan. Niet om voor Afghanistan voor te schrijven hoe zij moeten dat doen, maar juist door hun eigen kennis, ervaring te delen met Afghanistan. Dat is, en kom ik terug op, dat begint bij onderwijs. Heel erg belangrijk. Dank je wel. Dank je wel. Zwakman zei voor تاسو پیژنې د آنلاین ایجوکیشن رئیس ده او د دې په نوښت باندې د 3.5 کاله کېږي چې په هالند کې البته آنلاین ده ټول دنیا ته خصوصا افغانستان ته هغه نجونکیانې چې نشي کولی متاسفانه پوهنتون ته لاړ شي دوی دا امکانات ورته پیدا کړي او فضل خدای ډېر ښه روان دي. له دوی د مشخص همدا عین سوال دوی ته کوو چې دوی څنګه کولی شي په خپل تعلیمي سیستم کې د دې په څنګ کې چې تعلیمات ورکړي بلکې د ازادي او د خپلواکي لپاره هم باید روزنه پیدا شي. په کوم شکل موږ کولی شو؟ ډېر زیات تشکر ډاکټر صاحب. تاسې هم ماشاءالله په افغان آنلاین پوهنتون کې موږ سره په طبي برخه کې یو مسؤل یاست او یو فعال شخص یاست. زه فکر کوم دلته چې دغه کوم درانه حاضرین حضور لري او ګران ځوانان دا په دوی پورې اړه لري چې دوی څنګه خپله پوهه خپل امکانات افغانستان ته انتقال کړي. موږ یو پلاتفورم رامنځته کړی او ټول هغه استادان متخصصین څېړونکي محققین چې په ټوله نړۍ کې خواره واره دي 3.5 کاله د مخه موږ کوښښ وکړو چې دوی سره یو ځای کړو. د افغانستان د مختلفو سیمو نه د ټولو ولایاتو نه د پوهنتونونو رئیسان پکې وو، پخواني د پوهنځیو رئیسان پکې وو، استادان پکې وو. نو له نیکه مرغه دغه 3.5 کاله که تاسو ورته اشاره وکړه موږ دلته په هالند کې دغه رسما ثبت راجستر کړی هم دی او اوس موږ په مختلفو برخو کې افغان ځوانانو ته هم علمي سیمینارونه ورکوو او کوښښ کوو چې تحقیقاتي پروژې هم ولرو او د دې ترڅنګ په مختلفو پوهنځیو کې تحصیلي برخو کې محصلینو ته زده کړې ورکول کیږي. د دې یو ښه والی دا دی چې په بهرنیو هیوادونو کې په اروپا او امریکا کې وسایل ښه دي، کتابخانې دي، د استادانو علمي ظرفیت دلته امکانات ورته زیات دي چې د دوی هغه په درسي میتودونو باندې په معاصرو درسي میتودونو باندې کار وکړي او خپله پوهه او خپل مهارتونه افغانستان ځوانانو ته ولېږدوي. زه داسې فکر کوم چې دغه تاسې ټول دغه چې نن دلته په دغه مجلس کې حضور لرئ تاسې هر یو د قدر وړ شخص یاست. تاسې زحمت ویستلی دلته راغلي یاستئ. تاسې غواړئ خپل پیوند او خپل رابطه، خپل عواطف او خپل احساسات له افغانستان سره ونښلوئ. زه فکر کوم ستاسې د هر یو ډېر کوچنی کار او ډېر کوچنی اقدام هم کولی شي افغانستان سره مرسته وکړي. نو زموږ دغه کوچنیان چې دلته دي، ځوانان چې دي، زه دا هیله لرم چې دوی په دې ځایونو کې زده کړې وکړي، پوهه ترلاسه کړي، مهارت ترلاسه کړي. په افغانستان کې ډېرې بدمرغۍ تېرې شوي دي، جګړې تېرې شوي، فقر پکې دی، لوږه پکې ده. ولې زموږ هېواد له منابعو نه ډک دی، موږ ډېرې زیاتې منابع لرو. نو که چېرته همدغه ځوانان چې په بهر کې دي دوی له خیره دلته خپلې زده کړې وکړي او په افغانستان کې لږ تر لږه مرسته وکړي، زه فکر کوم افغانستان به له خیره ودان شي او زموږ او ستاسې ولس چې په هغه پراخه هېواد کې
شمیر دومره زیات نه دی. زه په دې باندې مطمئن یم چې هغوی به ډېر ښه ژوند ولري. خو د ټول نه مهمه دا ده چې موږ اتفاق ولرو، اتحاد ولرو، ملي وحدت ولرو، او ټولې دغه سیمه ییزې او قومي جنجالونه او دا مسایل زموږ په منځ کې نه وي، او د یو واحد وطن دپاره او د یو واحد ملت دپاره ټول په یو موټي باندې کار وکړو. نو افغانستان ډېره ښه راتلونکې لري ډاکټر صاحب. دلته دغه ځوانان چې دي انشاءالله زه فکر کوم دوی به ډېر تر خپلې وسې پورې د افغانستان سره خپله مرسته وکړي، او له نیکه مرغه دغه ځوانان د دوی فکرونه او د دوی ذهنونه ډېر پاک دي، دوی ډېر صادق زه وینم. زه چې دلته کوم ځوانان چې په دغه ځایونو کې په دغه هیوادونو کې دي د دوی نه دروغ زده دي، نه یې چال زده دی، نه یې فریب زده دی، دوی واقعا ډېر پاک انسانان دي. او زه دا هیله لرم چې زموږ ټول ځوانان له خیره سره په زده کړو باندې ملابس شي، زده کړې وکړي او خپل هیواد سره مرسته وکړي. د ټولو نه مهمه دا هم ده چې دغه مشران چې دلته حضور لري د دوی شتون د دغه ځوانانو په څنګ کې ډېر مهم دی. دوی خپلې تجربې دوی ته انتقالوي، دوی افغانستان دوی ته ورپېژني، دوی چې په کورونو کې قصې کوي، دوی چې خپل نقلونه کوي، او دوی چې د افغانستان تیر وختونه دوی ته وریادوي. دا په خپله یوه زده کړه ده، کورنۍ په خپله یو ډېر ښه مکتب کېدلی سي او ښوونځی کېدلی سي. Dear meneer Zwakmanse, bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd om bij te dragen aan online onderwijs. څوک یو سوال لري؟ بزرگترین دستاورد آزادی کشور ما چی است؟ فقط در 3 کلمه خلاصه کنید. تشکر. نتیجه استقلال ما تنها و تنها در سالهای پادشاهی شاه امان الله غازی میتونیم که بسیار خوب به توضیح بگیریم. اما بعد از شاه امان الله ما تا به حال در انقلاب‌ها، در تفاوت نظرها، در جنگ‌ها، در آسیب‌های بزرگ قرار داریم. با کمال تأسف که خب اگر ما دوره بعد از او را بگوییم یک آسیب شناسی ضرورت است، اما میگذاریم سر زمان شاه امان الله صحبت بکنیم. شاه امان الله زمانی که استقلال سیاسی افغانستان را کسب کرد، در اولین لویه جرگه 1301 مسئله قانون اساسی را مطرح کرد و آرای مردم را گرفت. در 4 لویه جرگه که تشکیل داد، در لویه جرگه دومی مسئله اصلاحات مطرح کرد، اصلاحات حقوقی و اصلاحات قضایی را مطرح کرد. در آخرین لویه جرگه که در پغمان صورت گرفت، شاه امان الله بر اولین بار انتخابات آزاد با استفاده از رای سفید و سیاه استفاده کرد که 1100 نفر در این لویه جرگه حضور داشتند. به این ترتیب ما میبینیم که در زمان شاه امان الله تمام اقداماتی که برای قانونی ساختن زندگی، ایجاد شاهی مشروطیت، این خود شاه تانست که صلاحیت‌های قانونی خود را در قانون محدود بسازه و جامعه به طرف مدرنیتر بره، اصلاحات به وجود بیاید. و یگانه بزرگترین کار که شاه امان الله در او زمان کرد در عرصه‌های مختلف قوانین. ما آخرین قانونی را که شاه امان الله تصویب کرد قانون شیرینیخوری و ختنه‌سوری است که پیش ما متنش وجود داره. به این ترتیب شما می‌بینید که استقلال سیاسی وقتی که مطرح میشه، بودای بعدی از او استقلال اقتصادی است، استقلال در روابط بین‌المللی است، استقلال در بود اجتماعی است که بسیار یک مسئله مهم است و کسب مشروعیت از آرای مردم است. و همانطور که پیشتر گفتم مسئله حاکمیت ملی که ممثلش باید دولت باشه که او تمثیل کننده آرای اکثریت مردم داشته باشه که تعریف حاکمیت ملی هم امی است که منبسط از آرای اکثریت مردم است که موضوع مشروعیت نظام مطرح است. Besaar tashakkur. Heel even voor jeugd, luister mee. De vraag was, wat was de verdienste van onafhankelijkheid? Aman Khan heeft grondwet gemaakt en 100 jaar geleden had Afghanistan stemrecht voor vrouwen. Terwijl in Zwitserland, in Europa, veel later die recht kregen. Dus koester maar dat en bedenk maar nog een betere oplossing voor de toekomst. Maar als strak Hamilton besaar tashakkur, dere manana, koram wadan, manga bas tasim mirawani uke khpul zayota maasi. Dere manana tasil tawajun.
تشریف راوړ مهرباني ستاسو د چکچکو په بدرګه د بانو مجلې د تحریر غړې شفیقه صدر. سلام و ارادت به همه مهمانان گرامی که اینجا تشریف دارند. گویند به نوروز که امسال نیاید، گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید. بلبل به چمن شادی، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید. ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید. خون می چکد، خون می دمد از خاک شهیدان وطن. وای ای وای وطن وای. گلگون کفنان را چه بهار و چه زمستان، خونین جگران را چه بیابان چه گلستان. در کشور آتش زده در خانه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان. کس نیست که دوزد وطن مرده کفن. وای ای وای وطن وای وطن وای. از سینه ارسنگ تو خون می دمد امروز، از خاک تو مستی و جنون می دمد امروز. آن لاله چی دیده که نگون می دمد امروز، وان سبزه چرا زرد و زبون می دمد امروز. سرخ است بخون، سرخ است بخون پا و سر و سر و سمن. وای ای وای وطن وای. از برهنه پا سر و از برهنه پا و سرو سرافراز توی تو، سردار و سزاوار به هر ناز توی تو. دشمن شکن فاتح و سرباز توی تو، فرمانده این خاک سرآغاز توی تو. سرخ است بخون، سرخ است بخون پا و سر و سر و سمن. وای ای وای وطن وای. بسیار زیات تشکر شفیقه صدر. د پروګرام په دې برخه کې د خان فاونډیشن د برخه پیلېږي. البته په دې کې به د افغانستان د کرکټ دوه ملي ستوري راشد خان او اصغر خان تاسو ته خپل پیغامونه چې د افغانستان د خپلواکۍ د 101 کلیزې په مناسبت چمتو کړي دي واوروي. السلام علیکم ګرانو دوستانو او مشرانو کشرانو. زه د ټول نه هر څه نه مخکې تاسو ټول ته د افغانستان د ازادۍ د 101 کلیزې مبارکي وایم د خان فاونډیشن د طرفه هم. بس دعا به کوو چې الله د افغانستان کې دا سوله راولي چې داسې پروګرامونه انشاءالله په افغانستان کې هم کوو. د دې نه پس زه تاسو ته دومره چې اوس د خان فاونډیشن موږ دلته ما سره البرټ سکفر او ادریان چې البرټ زموږ سره د خان فاونډیشن د مالی چارې پروژې مخکې وړي او ادریان چې دی دا د انجینرۍ کم کارونه چې دي او پروژې چې دي دا راته مخکې وړي. ادریان انشاءالله را روان نو څو هفتو کې افغانستان ته هم روان دی د خان فاونډیشن دپاره چې هلته د افغانستان د انجینرانو سره د موږ چې کوم پروژې دي هغه شروع کړي. زموږ سره تاسو ټولو ته هم زموږ سره یو ډېر دوه مهم د خان فاونډیشن چې کوم ممبر دي هغه ته اوس موږ ټلیفون کوو. نور ټول د خان فاونډیشن چې روان کوم پلانونه دي نو دا به درته زموږ د خان فاونډیشن مشر چې د افغانستان اصغر افغان او زموږ د خان فاونډیشن او د ټول افغانستان د مخ چې دی راشد خان به اوس درته نور خپل دواړه په شریکه درته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو راغلو ټولو مېلمنو ته، مشرانو ته، خویندو ترونو ته
او خپل ملي اتل راشد خان ته د خان فاونډیشن مشران ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد د سلامه تاسو ټول ته افغانانو ته کاغه دلته په ناس مجلس کې وي او په د کیمرې د طریقه مونږ ګورو هغه ټولو ته د یو سلومې کلیزې مبارکي وایم. الله دې موږ تاسو ټول همیشه داسې آزاد لري. الحمدلله افغانستان یو آزاد ملک دی او یو آزاد مملکت دی. لکه تاسو ته بهتره معلومه چې دا برنامه موږ خان فاونډیشن په لاره اچولې ده. هغه هم د دې لپاره ده چې اول خو دا ورځ الموضوع ده د خوشحالۍ ورځ او هغه نه بعد موږ په دې خبرې وکړو چې موږ دغه تېرو څو میاشتو کې د افغانستان دپاره هغه پروژه چې په کونړ کې هغه زلزله ځپلي خلک چې بې کوره شوي د هغه دپاره موږ یو برنامه برابره کړې وه. نو په هغه برنامو تقریبا څو میاشتې کار وشو. د هغه کونړ کې مشرانو سره خبرې وشي. زموږ د خان فاونډیشن نه ملګري کم ممبران چې د هغوی تلي ول د سروې وکړه چې خلکو ته کار جوړ کړي. هغه افغاني انجنیران ایډرین چې کوم دی هغه په دې کې ایډریان چې کوم دی هغه په دې کې ټول تاسو په سکرین وینئ چې دا ټولې نقشې هر څه پوره شوي دي. انشاءالله اوس وخت دا دی چې موږ عملي کار وکړو په کونړ کې او شروع موږ د کونړ نه کړې ده. داسې نه چې تنها موږ کار په همدغه ځای کوو ځکه انشاءالله د تعلیم په برخه کې د صحت په برخه کې د آبیاري په برخه کې او د نور داسې کارونه دي چې هغه به انشاءالله په نمبر موږ کوو. خو ټولو کې اول مهم د کونړ دی چې دا کار باید موږ انشاءالله وکړو ځکه د کادي اسنادي کارونه ټول خلاص شوي دي. اوس زموږ برنامه دا ده چې دا عملي وکړو او خلکو ته دا وښیو چې موږ نه تنها خبرې کوو ځکه چې په افغانستان کې ډېر فاونډیشنونه جوړ شوي دي. هغوی ته د الله اجر ورکړي چې هر یو د افغانستان دپاره کار کوي. دا ډېره ښه خبره ده او دغه کار چې د ځوانانو ته ضرورت لري باید موږ او تاسو دا کار وکړو. موږ نه مخکې چې کوم مشران د وطن دپاره کار کړی دی هغه موږ تاسو دپاره کړی دی. اوس زمونږ تاسو دا فریضه ده په موږ طور دا واجب دی چې موږ خپل وطن د هغه خلکو لاسنیوی وکړو چې کوم ډېر مشکلاتو کې دي. الحمدلله یو قسم تاسو ته وکړم چې کله موږ کرکټ شروع کړو نو ډېر خلکو دا فکر کوو چې افغانستان کرکټ به هغه به دا کله ورلډ کپ کوي او کله به دا کرکټ کوي او دا به ټیسټ نیشن. نو خلکو موږ پورې خاندل دا هیڅ تصور نه کوي دا هیڅ امکان نه لري چې چېرته افغانان او د نړۍ موږ پورې خاندل. خو موږ افغانان هغه لوبغاړو چې واقعي چې سینیر لوبغاړي ول هغوی دې ته اراده او عزم ډېره مضبوطه وکړه چې نه انشاءالله موږ د خلکو ته دا ښیو چې د افغانستان کرکټ به یو ورځ په داسې مقام ځي چې ټوله دنیا موږ ته ګوري. موږ پورې به خلکو خاندل. ډېره ناممکنه دا خبره ورته ښکارېدله. حالانکه زه فکر کوم چې هغه ډېر سخت کار په واقعیت کې دنیا ته یو شی ښودل او دنیا سره هغه رقم په نړۍ په سطح باندې او دا ثابتول دا ډېر مشکل کار و. خو الحمدلله د افغاني جذبه او د افغانانو دعاګانې د افغانانو غیرتي دغه د لوبغاړو غیرت چې په هغه سختو شرایطو کې سختو حالاتو کې چې هیڅ امکانات نه نو الحمدلله ولاړو او نن تاسو ټوله نړۍ ګورئ. تاسو ټول افغانان ګورئ بلکې ټوله نړۍ ګوري چې الحمدلله کرکټ مقام کم ځای ته نو انشاءالله د فاونډیشن هم داسې دی موږ تاسو په شریکه په ګډه دا تنها د زما او د راشد او د عثمان او د دې مشران دا د ټول د افغانستان فاونډیشن دی. نو موږ تاسو کوشش دا کوو چې دغه د فاونډیشن د لارې نه په افغانستان کې خدمت وکړو په هر لحاظ باندې ځکه چې موږ تاسو باندې حق لري او انشاءالله موږ به دا کار عملي ښیو لکه څرنګه په کرکټ کې نړۍ ته وښودله نو دا رقم به انشاءالله په فاونډیشن کې هم ګورې د الله په حکم سره موږ به هم همکاري کوو. اول زه یم بیا راپسې راشد دی بیا راپسې تاسو وئ داسې نه چې موږ شاته کېږو او تاسو مخته کوو. خو دا کار به موږ تاسو په ګډه او په شریک کوو انشاءالله او زه په دې مطمئن یم چې موږ تاسو چې وغواړو نو موږ تاسو هر څه په شریک کولی شو هر یو شی کولی شو. موږ تاسو نن دلته ناست هم یو موږ تاسو د یو ولایت نه یو نه د یو ژبې خلک یو. څوک به د کابل وي څوک به د کونړ وي څوک به د لغمان وي څوک به د مزار وي څوک به د کندهار وي څوک به د هرات وي. خو موږ تاسو نن چې په دې مجلس کې ګډه ناست یو موږ صرف تاسو د افغانستان نوم دپاره په ګډه ناست یو دلته چې موږ تاسو به د افغانستان د خلکو خدمت کوو د افغانستان دپاره هلته ناست یو. نه موږ احمد نه موږ محمود ته ناست یو. نن تاسو باندې موږ غږ کوو چې په دغه شي کې تاسو موږ سره لاسنیوی وکړئ او موږ سره شا ودرېږئ. تنها هغه افغانان نه چې په اروپا کې دي په اسټرالیا په امریکا کې دي بلکې هغه چې په افغانستان کې دي هغوی نه موږ دا خواست دی چې موږ سره په دې هغه کې په ګډه شراکت وکړي او همکاري وکړي. دا موږ تاسو ټول د افغانستان فاونډیشن دی دلته باید موږ تاسو ودرېږو نړۍ ته وښیو چې موږ افغانان چې هر ځای کې کله ودرېږو نو انشاءالله الرحمن داسې ورځ نه ده چې هغه شی موږ سر ته ونه رسوو. نو بیا هم تاسو ټوله ډېره زیاته مننه هغه افغانانو چې دغلته دغه ټولنه افغانان چې کوم راځي دا برنامه یې جوړه کړې ده. زه پوهېږم چې تاسو کار موږ نه ډېر زیات مشکل دی او سخته ده
تاسو د قیمتي وخت نه ډېره زیاته مننه. زه پوهېږم چې دغلته په اروپا کې ګنټه ورکول 2 ګنټې ورکول دا ډېر مشکل کار دی، خو نن تاسو ټول چې بیا هم دلته راګډ شوي وي نو دا د خپل افغانستان دپاره د خپل غیرتي ولس دپاره هغه مظلوم ولس دپاره چې کوم تاسو ټول ضرورت لري نو انشاءالله بیا هم تاسو نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. نو انشاءالله موږ تاسو به خان فاونډیشن سره ټول څنګ په څنګ ودرېږو او هر قسم همکاري به کوو، که هغه جاني وي که هغه مالي وي. نو بیا هم زه تاسو ته د 102مې کلیزې ازادۍ مبارکي وایم. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان. خیر اوسئ. زغره جي مننه. اول خو د ټولو راغلو میلمنو ته، مشرانو ته، کشرانو ته سلامونه او نیکې هیلې. او د ازادۍ د 102مې کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، که په دې محفل کې دي او که په د انټرنیټ د لارې مونږ ګوري، ټولو ته دې مبارک وي. خوشحاله یو چې دغسې ټول یو ځای شوي او یو خوشحالي لمانځو. کاش چې په خپل وطن کې وی، خپل هیواد کې وی، دغسې په یو ځای سره لمانځل نو هغې به نور هم خوند کړی وی. خو په دې هیله انشاءالله چې دغه ورځ هم راشي چې خپل هیواد ته مونږ ټول لاړ شو بیا او په افغانستان کې سره دغسې خوشحالانې ولمانځو او د دغسې خوشحالانې په افغانستان کې نورې هم زیاتې شي. اصغره جي خو د خان فاونډیشن په اړه خبرې وکړې، زموږ پلانینګ په باره کې او راتلونکي میاشتو کې به مونږ څه پلان لرو. د خیره حتما مونږ لږ ټایم په دې واخیستل شو چې د تېرو 3 4 یا 5 میاشتو نه وروسته په افغانستان کې دا فاونډیشن ثبت کول او هغې نه مخکې خو مونږ په هالند کې کړی او هغې نه وروسته اوس په افغانستان کې هر څه د کاغذي کارونه لږ ټایم ډېر اخلي په افغانستان کې. نو شکر الحمدلله هر څه په خیر سره ترسره شو، هر څه کمپلیټ شو د خیره. نو اوس زموږ هدف کوشش دا چې اوس موږ ولس ته خلکو ته خدمت وکړو. اصغره جي مخکې خبره وکړه چې دا یوازې زه نه شم کولی، اصغره جي لیابلنا موږ ټول به په ګډه سره کړو او چې موږ ټول سره په ګډه شو نو بیا انشاءالله د هیواد هر یو ګوټ ته ورسېږو او د خلکو سره به لاسنیوی کړو. خدای دې وکړي چې زموږ په هیواد کې نورې دغسې غټ پېښې رانشي لکه چې راغلې زلزلې و سیلاب و دعا خدای چې دغسې پېښې رانشي. خو که بیا هم څه مشکل په هیواد کې راځي نو انشاءالله موږ ټول ولاړ یو، تاسو به زموږ تر شا ولاړ یو، موږ به در سره ولاړ یو، د دې وطن د دې خلکو خدمت به وکړو. نو یو ځل بیا تاسو ټول نه ډېره زیاته مننه چې تاسو داسې مونږ د خان فاونډیشن ته یو موقع راکړه چې تاسو سره د ټلیفوني په لاره وګورو او په دې چې انشاءالله تاسو یو ښه پروګرام ولرئ، دا پروګرام ښه ترسره شي او ټولو هغو خلکو نه چې په دې کې مرسته کړې دا پروګرام یې په لاره اچولی دی. نو مننه چې دغسې یو ایونټ هم په لاره اچولی دی او په دې چې انشاءالله په اکتوبر کې یا نومبر کې انشاءالله افغانستان ته درشو، هالند ته، اروپا ملکونو ته موږ به ټول د خیر د نږدې هم ګورو بیا او داسې ایونټ به نور هم برابرو تر څو موږ اوس خدمت شروع کړو په افغانستان کې او د خلکو لاسنیوی وکړو. نو پلان مو شته د خیره اکتوبر نومبر میاشت کې چې اروپا خوا ته درشو، خو به د خپل افغانانو سره وګورو، بل خپل وطن ته خدمت او په دې هیله انشاءالله چې سره ځي یو ځل بیا هم ډېره زیاته مننه په دې چې انشاءالله یو ښه ماښام او د خوشحالۍ ډک ماښام ولرئ. مننه. خیر اوسې. مننه راشد وروره او اصغر وروره دواړو یو جهان مننه. بس او د ټول د پیوستون او د غرغښت د ټولنه هم یو جهان مننه چې موږ له دا ځای راکړو او په شریک هم د خان فاونډیشن د اروان پلانونه تاسو ته وویل. بس پروګرام به تاسو مخکې نور به نو یو جهان ټول ته مننه. افغانستان تل دې ژوندی وي. مننه. خیر اوسې. مننه. خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه ښاغلی عثمان ظفر او د هغه قدرمن همکاران او زموږ ملي اتلان. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو میلمنو، درنو مشرانو او ماشومانو، السلام علیکم. زه نن ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان د خپلواکۍ 102مې
کلیزې په دا ښکلې غونډه کې ستاسو ترمنځ ولاړ یم. Onafhankelijkheid betekent niet alleen dat een land vrij is. Het betekent ook dat kinderen onderwijs kunnen volgen, in vrede kunnen leven en grote dromen voor hun toekomst mogen hebben. Wij Afghaanse kinderen moeten onze taal, cultuur, geschiedenis en identiteit niet vergeten. Of we nu in Afghanistan wonen of daarbuiten. We moeten ons goed leren respectvol en vriendelijk met elkaar omgaan. En ons inzetten voor een mooie toekomst. I hope that one day all children in Afghanistan, both boys and girls, will be able to go to school and live in peace, freedom and happiness. Happy Independence Day, all Afghans. Thank you very much for listening. د ماشومان لپاره یوه ګرمه چکچکه وکړئ، دوی آماده دي. کعبه د افغانانو ته د نبي ځوانانو ته هر لویشت خاوره یې کعبه د افغانانو ته د نبي ځوانانو ته ډیره مننه. وای زنګ ما پر دا مهال زما د فکر ټال غزل، زنګ ما پر دا مهال زما د فکر ټال غزل، درد لرم احساس لرم شعور زما د خیال غزل. نه یم بې پروا له چانه هر چا سره مینه مې، نه یم بې پروا له چانه هر چا سره مینه مې، دغه زما دنده ده او دغه ته لیوال غزل. راشه یو ځل وګوره د ښار په حال خبر مې شه، راشه یو ځل وګوره د ښار په حال خبر مې شه، وران تصویر چې وینې د کلونو مې دا حال غزل. باد او د سیلۍ سره اوتر شي پښتنې نجونې، باد او د سیلۍ سره اوتر شي پښتنې نجونې، ډکې له حیا نه سموي پر سر خپل شال غزل. او څه پکې د قام او څه د مینې څه د نورو غم، څه پکې د قام او څه د مینې څه د نورو غم، چوپ پاتې کېدی نشي په هیڅ حال د محال غزل. مینه او ښکلا او ستم درې واړه یو ځای چې شي، مینه او ښکلا او ستم درې واړه یو ځای چې شي، دا د عشق انځور دی د بیلتون او د وصال غزل. ستورو او سپوږمۍ ته ستا له ستورو او سپوږمۍ ستا له ښکلا نه رنګ اخیستی دی، ستورو او سپوږمۍ ستا له ښکلا نه رنګ اخیستی دی. تا کې ټول رنګونه د اسمان د بوډۍ ټال غزل. بوډۍ ټال که څوک نه پیژني رستم و کمان، او په جرمني کې ورته ریګن بوګن وایي چې تاسې پوه شئ. او زه خو د جانانه تش په سترګو کې ساتلی یم، بل سره زړه خواله ثواب نه دی دا وبال غزل. پند نصیحت دی اورېدل ډېر اړین ګڼم، هر توری یې خوند لري پیلی د کمال غزل. دا چې دا غزل مې له پیغامه او هنره ډک، ځکه مې رالوتی د شعرونو د شمال غزل. علم او ډیور په سر دامونه غوړېدلي دي. دوستانو هیله ده چې متوجه شئ، علم او ډیو پر سر دامونه غوړېدلي دي، ذکر ترې راوباسم قلم او د مشال غزل.
څنګه ترې راوباسم قلم او د مشال غزل ټول شاعران تا ته خو حیران ګوته په خوله دي نن ټول شاعران تا ته خو حیران ګوته په خوله دي نن چې دې لیکلی متې دومره بې مثال غزل دا ستاسو د روبي صاحب څخه یوه نړۍ مننه روغ مدا بابا د ننګ او شان